دا غیر شرعي طریقه ده چې مړه چاته اشاره ورو پلان کې راشي او صبر وکړو جنازه غټه شو په جنازو باندې فخرونه کیږي زمونږ د شي جنازه و پلان کې د شي جنازه دا ټولي عبس خبرې دي ځکه د الله نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته فتوا را کړې ده په یو جنازه سلويخ کسان ودرېدل په یو جنازه مؤمنان سل کسان ودرېدل د امر الله تعالی د دوی په سفارش باندې معاف کړي الله دې موږ تاسو معاف کړي. أول نمبر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة روايت كيد النبي صلى الله عليه وسلم نشد الله پیغمبر فرمایلی دي أسرعوا بالجنازة الله پیغمبر امت خطاب کوي أسرعوا بالجنازة تیزواله وکي تاسو په جنازه خخولو باندې تیزوال نه معنی دا چې منډه مو وای یعنی قدمونو کې تیزواله تاسو وکي تاسو زر زر دا جنازه دا خخې کوي فإن تك صالحة كچرت دا مړ نیکامل وي نو فخير تقدمونها إليه نو ډیر غوړه ځای چې دغه د پاره درو تاسو هغه ته زر ویوړی الته تاسو زر خخ کوي هغه تاسو زر وی سي چې هغه کم نعمتونه دي هغه کم د جنت هغه باغچه ده چې دا قبر وت الله تعالی نیکامل انسان د باغچه کې الله د موږ تاسو ته کی نو دا زر وی سي هغه ته ولی ساره وي د دنیا کې وإن تك سوى ذلك کچرته دا مړ علاوه د غنوي دا بدعمل وي دا شر وي او دا دغه شان د جهنمی انسان وي فشر تضعونها عن رقابكم نو شر هغه تاسو د خپل سټون نه لری کوي د شر نه به ځان خلاص کوي جهنمی نه به ځان خلاص کوي هغه تاسو د وګونه کته کوي. بل روایت کې روایت د متفقون علیه دی او وفي روایت لمسلم فخير تقدمونها عليه د الله پیغمبر فرمای تاسو په جنازو باندې تیزواله وکي که دا مړ نه کامل وي نو غوړه د دې لپاره چې کوم زید تاسو هغه باندې سکی ور وړاندې کوي هغه ته زر تاسو وې سي